بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 3 د نومبر کال 2025 چې د دوشنبه ورځ سره سمون خوري تاسو خدمت کې حاضر یم. نن د نړیوالو خبرونو چې هغه ډیر اهم دي او اکثرا د امریکای سره او د نړۍ او د سیمې د ایران، د لبنان، امریکا، روسیا، په افغانستان د ټولو سیمو سره تعلق لري او په عین حال کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې جهادي راپورونه او همدارنګه د افغانستان ځینې موقفونه دغه ټول مسایل تاسو سره شریکوم. بر علاوه له دې نه د نن ورځې مهمه موضوع چې غواړم هغه د افغانستان تنکیو ځوانانو اتلولۍ چې د ایران په مقابل کې ترلاسه کړه مبارکي وایم. دا پیاوړي ځوانان د افغانستان افتخار دي، افغانستان ته ویاړ راوړی دی، دوی باید ونازول شي او تر څو چې دی آینده لپاره نور هم موږ تاسو ویاړونه راوړي. خپل د خوانه ورته مبارکي او بریالیتوب غواړم. لوی رب العزت دې د دې ونازوي او د دې کامیابیانې په بریالیتوبونه ورپر نصیب کړي. راځم نړیوالو خبرونو کې امریکا ونزویلا د تنجدې د کرایب جزیرو ته یو بل جنگي لوی کشتۍ چې 4000 پوځیان او جنگي جهازونه او دالري د مستولې دي. بر علاوه له دې نه 14,000 نور فوجیان هم الته دغه کړي دي استولې دي. د سپتمبر په میاشت کې 12 وینزویلایي کشتیګانې وهلې دي په دې چې د کې د ډرګ او د کیږي او ممکنه ده چې ډیر زر په دې باندې دوی په وینزویلا باندې بریدو کې ځکه د ښکارا دا وی چې د نظام بدلول غواړي او مادورو چې دی وی چې دا به نور په قدرت کې نه پاتې کیږي. خو تاسو خپل ورمویل چې د روسیې او د وینزویلا ترمنځ او معاهده امضا شوې ده او کېدای شي چې روسان الته خپل نظامی دا وکړي. نو پوتین خبرداري ورکړې ده که د امریکای هر ډول وینزویلا باندې برید وشي روسیا به دغه په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي او موقف بنيسي. که دا شی وشي نو دا به ډیر دغه روسیې لپاره بمخې لکه یو چانس به روسیې ته پیدا شي د امریکای ځنې لاندې خپل جهازونه عسكر او میزایلونه ودرې لکه د کیوبا مسلې غونډې ځکه چې دې تر ځنې لاندې په یوکرين کې امریکایانو دا کار کړی دی. نو په امریکای کې دا کار وشي نو دا به یو ډیر لوی بدلون په نړیوال سیاست کې راشي. دویم خبر همچنان د ټرمپ دی. د ټرمپ یو بل جبهه د جنگ ځان ته را پرانیزل غواړي او دا ځلی د افریقا کې نایجیریا ته ګواښ کړی دی که چیرته د مسیحیانو د وژلو مخه ونیول شي نو مرستې بم پرې بندې کړلی شي او مستقیما د امریکای د نظامی یرغل لاندې براشي او هم دې کابل نه خپل دفاع وزارت یعنی د جنگ وزارت دا حکم کړی چې د عسكر او د تجهیزاتو آمادګي ونیول شي چې په صورت دی چې زه حکم کوم چې تاسو په نایجیریا باندې ورشي تاسو به ورځي. او ټرمپ دا خبره کړې ده چې په نایجیریا باندې زمونږ تګ به ډیر تیز یعنی سریع وحشیانه او ډیر خوږ وي. د دې وحشي انسان وژنه یرغل هم خوږ ښکاري. د نایجیریا مشکل دا دی چې د نایجیریا شمال ته هم د مسلمانانو اکثریت دی او جنوب ته مسیحیان اوسېږي او هلته د بوکو حرام ترهګرۍ ډله هم ده چې هغه هم د غیر عرب هم وژني او د امریکای پلویان هم وژني او په عین حال کې مسیحیان هم وژني او مسلمانان چې د سویلي خوانه دي د شمال د خوانه دي د سویلي سیمو ته خپل شپونګری کوي الته خپل رمي وړي او د مسیحیانو سیمه کې او اکثرا چې زمکه د مسیحیانو دي د دې ترمنځ شخړې. خو نړیوال سیاسيون دا وایي چې دا د امریکای یو بل بهانه ده چې د یو بل ملک باندې د یرغل لپاره لګیا د آمادګي نیسي. نو د مسیحیانو وژنه دا کوم بهانه نشي کېدلی چې امریکا دا وایي چې موږ په یرغل کو خو په دې بهانه کې د شي د یو ځل بیا الته ورننوځي. ټرمپ همچنان لبنان ته الټیماټوم ورکړی دی چې که چیرته د حزب الله مخه ونیول او دا مسله یو غاړه ته نه کړله د امریکای د سخت ګواښ سره به مخ شي څنګه چې اسرائیل هم ویلي چې ممکن دی به یو ځل بیا په لبنان باندې ورننوځي. همدارنګه په نړیوال دغه کې یو خبر چې شین څراغ دی هغه دا دی چې امریکا او ایران ترمنځ یو بل ته سین څراغونه خودل شوي دي او د په دې حواله کې ممکنه خبرې شوي دي ابتدایي دي خو د عراقچی او د سټیو وایټکاف ترمنځ دغه شوي دي او ممکن دا خبره مخکې لاړ شي او د یو ځل بیا د خبرو میسته راوګرځيږي. همدارنګه احمد شاه الجولانی د امریکای ته ځي تر څو الته د امریکای
په سیمه کې د امریکای د پیمان چې دلته څوک د هم پیمانان دي هغه قرارداد امضا کړي او په کېدې شي ممکنه ده چې د یو قرارداد د اسرائیل سره چې د امنیت کوم قرارداد ما تاسو میاشت مخکې ویلو چې ممکنه و په 15 د سپتمبر امضا کړی وي په نسبت د حملې د اسرائیل په غزې باندې چې په هغه وخت کې ټوله دنیا ورته یو طرف شو عربي نړۍ یو طرف ته شو نو په هغه وخت کې دغه الجولاني دا نشو کولای چې ټول اسلامي نړۍ یو خواته یو د لاړ شي د اسرائیل سره چې په هغه وخت کې ټول ته مخالفت کې ولاړو نو دا الته امضا وکي د بابت نه دا شی معطل شو اوس امکانات شته چې دوی سره خبرې وکي او دوی وی چې دا قرارداد چې د امریکای سره تړي دا به په سیمه کې یو بل نه وي یعنی الجولاني به په سیمه کې یو نه وي لکه اوس دلته چې پاکستان مصیبت دی الته به دا یو بل مصیبت اسلامي ځکه مصر خپل حیثیت له لاس ورکړی سعودي ورکړی دی ترکیه دغه د نو امریکا یو نه وي دلته دغه جوړي او هغه به همدغه الجولاني دی چې دا قرارداد ورسره امضا کړي او اسرائیل حاکمیت پیدا شي او د امنیت هم دې سره امضا کړي نو دلته به د هغې نوی یو لاسپوڅی را پیدا شي او د دې په ذریعه باندې به دوی په سیمه کې خپل لوبې کوي لکه څنګه چې بله ورځ ما تاسو ویلې چې د سوریې نه خپل پوځ د اربیل منطقه د عراق ته راوړی چې ایران دپاره د ګواښ هلته آمادګي نیولې ده او همدارنګې په فرانسه کې یو افغان ځوان شل کلن د داعش په تور نیول شوی دی زما د فرانسې حکومت ته صرف دغومره یو دغه دی چې دا نفر که تا د داعش په تور نیولی دی نو د احمد شاه فرید چې د ایفل ټاور لاندې ودرېد او ښکاره اعلان یې وکړ چې موږ او داعش یو یو او موږ او داعش باید سره لاس یو کو نو هغه وخت دوی ولې احمد شاه فرید ونه نیوه ولې د ترهګرۍ دغه یې پرې لاګو نه کړ دا یو پوښتنه د غربي نړۍ نه چې دوی ډبل سټنډرډ ولې لري یو نفر نیسي یو نفر ته بیا دوی څه نه وایي ځکه دا ښکاره کوي چې دوی اهداف چې دي دا درست نه دي په همدارنګې دوه افغان ماشومان 2 میاشتني او 3 میاشتني سره د مورې چې د سپین بولدک نه اخواته په د چمن په بارډر کې د تیرو 15 ورځو نه بند پاتې وو او د ولګي سره مخ شوي او د خوراک او د دغې پیسې هم نه درلودلې او چارستګي هم نه وه کړې کله چې افغانستان ته راوړي او د تخت پل ولسوالۍ ته ځي هلته خپل په د کلي کې دی د مور هم مړه کېږي او د دوه ماشومان هم د ولګي او د فاقې نه چې دی هغه وجود خپل دغه هر څه د لاسه ورکوي انرژي دی خپل ژوند د لاسه ورکوي همدارنګې ذبیح الله مجاهد ویلي چې پاکستان د امریکا راتګ لپاره لاره پرانیزي دا خبر هغه مسله ده چې ما تاسو ته په خپله څو ځلې تشریح کړې وه چې د پاکستان امریکې ته دغه کړی دی چې ته ماته پیسې راکړه افغانستان زه درته دغه کوم د نظام د منځه وړم او کله چې دلته نظام بدل شي زما به هم حاکمیت وي ته به هم بګرام میدان واخلي نو د زما د هغې خبرې پخلی نن ذبیح الله مجاهد وکړه چې زموږ د خبرې تصدیق پرې وشو همدارنګې د پاکستان د پروپاګند سلسله په افغانستان په هکله روانه ده او تازه پروپاګند په میډیا کې دا و چې د تخار او د بدخشان ولایتونو سقوط کړی دی او افغانستان د کورني جنگ خواته روان دی نو نه پوهېږم چې دا خوبونه دی چېرته ګوري او ولې ګوري همدارنګې یمن 6 تنه د اسرائیل جاسوسۍ په تور نیولي دي محاکمه کړي دي او د اعدامولو اعلان کړی دی همدارنګې ایران په دغه لږو موده کې خپل د میزایل په ذخیرو کې 8500 نور میزایلونه اضافه کړي دي چې دا د امریکای او د ډېرو ملکونو لپاره باعث د تشویش شوی چې دې کې د زیاتره بالستیک میزایلونه دي او یو خبر بل هم نن و چې ایران کار کوي په 3000 کیلومتري یو میزایل باندې که دی جوړ کړي دا نو نړۍ کې هیچا سره تر ننه نشته دی نو دا خبر سرسري دی که معلومه لا نه ده چې دا به واقعیتي که نه خو اوس نه ما تاسو ته وویلې که بیا وشو بیا به سره تایید کړو راځمه دغې کې د خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د پوځ یرغل لاندې په بلوچستان کې د خالق آباد په قلات کې 6 پوځیان وژل شوي دي چې په هغې کې 2 لوی افسران دي یو بل واقعه چې نن په بلوچستان کې شوې ده په دې اپریشن کې د SSG کمانډو چې پاکستان پې ډېر نازیږي د هغې 2 عالي رتبه افسران وژل شوي دي او همدارنګې د اکتوبر په میاشت کې د پاکستانی نظامی او شبه نظامی یعنی هم دغه نیمه نظامی په حدود 458 کسان وژل شوي دي 355 شبه نظامیان دي 2 غټ افسران دي او 1 غیر نظامیان دي او په مجموع 9 عملیات
د دغه غټ عملیات واړه عملیات پکې نه دي ثبت شوي هغه چې قتل او قتال پکې یعنی د مخالفینو شوی دی هغه نه اتیا دي په خیبر پختونخوا په قبایلو سیمو کې بلال بنگش د ټي ټي پی یو د مجاهدینو نه هغه دا کړی دی چې خلکو ته دا ویلي چې په سرکونو او په لارو باندې احتیاط کوئ ځکه چې د نیکه باندې لره باندې هل باندې جنت شاه شریف خانه کمانګر او د دند سیمو کې دوی ماینونه خښ کړي دي او د پاره د پاکستان د پوز تر څو د لارې پیبندي کړي نو د خلکو ته ویل چې د کې احتیاط کوي او د همدې ماینونو له وجې نه د باجوړ اړیکه چې ده د پاکستان د مرکزی حکومت سره قطع شوې ده او له منځه تللې ده په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د پوز شل پوزي پوستې د مجاهدینو لاسته ورغلي دي او اردو کاملا د دې سیمې نه ایستل شوې ده همدارنګه د کوروم ایجنسی کې مجاهدینو د پوز پر پوسو بریدونه تر سره کړي دي ډېرې پوستې نیولې دي ډېر اسلحه غنیمت شوې ده او مالی او ځاني زیان ور اړول شوی دی نو فعلا چې د پاکستان وی چې په افغانستان کې بدخشان او تخار سقوط وکړ او الته دا خو دروغ ده د تاسو معلومه ده حقیقت نه لري اس الته کوم د خبر نشته یو نفر د خپل د اطلاع د معدن په لپاره د اسلامي امارات په مقابل کې ودرېدل او هغه دوی هغه تعذيب ک او دغه په مقابل کې کسان ولېګل چې بیرته لارې ته راولي او دا تاسو معلومه ده اسلامي امارات ارڅوک چې د خپل د نننمي په مقابل کې داسې عکس العمل ښکارا کوي اما د پاکستان وضع اوراتر بل په خرابېدو ده په بلوچستان کې سیمې د لاس ورکوي په خیبر پختونخوا کې لکه اوس چې تاسو ویل چې باجوړ سره د کاملا اړیکې نور قطع شوې دي د سیمه التمن گزارش شوې ده او د کم از کم تاسو مې ویل چې نیکه باندې لری باندې هله باندې جنت شاه شریف خانه کانګر دي د ډېر لوی سیده سیمې د دغه نه وتی دي او د سیمې د مجاهدینو کنټرول ته راغلي دي او الته د منګزاري کړي ده په دې اساس دا کولای شو چې د پاکستان حالت د مخ په خرابېدو دی نظام په شړېدو دی او ان شاء الله ډېر زر او عین حال کې یو بل دغه دا دی چې د هندستان سره د امریکای د تړون نه پس د پاکستان وضع ډیره خراب ده ځکه چې په عین حال کې د جنوبي اسیا لپاره د وزارت خارجه د امریکای کې یو نوې تقرری شوې ده او هغه سړی چې دی هغه هندیول اصل دی نومي کپور دی رایال دی که فیال کپوری نوم دی یعنی تخلص کپور دی او دا په عین حال کې په حیث د موین یعنی مرستیال او مسؤل د آسیا جنوبي دی په آسیا جنوبي کې خو هندستان هم راځي او هغه خپل هم هندی دی او په سویلي آسیا کې پاکستان هم راځي او هغه چین هم راځي د چین ساحه هم په دې کې راځي نو په دې اساس باندې دلته دغه اثر به ډیر زیاتی او د پاکستان وضع به ان شاء الله خرابېږي د امریکای ماته په خوانم ویلو چې امریکا د په ظاهر د پاکستان سره د په اصل کې د هندستان سره ده او د هندستان سره د قراردادونه لري او تازه بل قرارداد سره بل امضا چې دا دفاعي دی یو امنیتي دی یو اتومي دی نو دا رقم ته ډیر ستراتیژیک د غور سره لري او دا هغه شی دی چې د پاکستان لپاره د مرګ معنا لري او ان شاء الله پاکستان به خپل دغه ته انجام ته برسیږي او افغانستان به د شر نه خلاصيږي د افغانستان ته ډرامې ګوري د لګیا دي مخالفینو ته دانیا چی احمد مسعود ته دوستم ته نور ته او هغه سي مړ چرګان راولي په پندای کې نه خو الله به ان شاء الله ناکامیابي او دی به ناکامیږي افغانستان به ان شاء الله د لوی افغانستان پراخه او آرام افغانستان خوته دي په دې هیله تاسو په لوی رب العزت سپارم ما علینا الا البلاغ